ای پیغمبره مؤمنانو نو ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبرېږي. او ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي. هغوی د خپله ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړه پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بونجیان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبع ښځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندی شوي. هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي. ای مؤمنانو تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ. هیله ده چې بری در په برخه شي. له تاسې نه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسې له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړئ. که هغوی بېوزلي وي نو الله به په خپل مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی.